د برنس کور د شور بازار په تښتپل سیمه کې و. د کور مخامخ د هیو جانس کور چې په کابل کې د انګریزانو د پوځ خزانه دار و. جانس ډیر صادق خزانه دار و. ورځ که به د کار لپاره چونی یا بالاحصار ته تلو خو شپه به یې هرومرو کور ته رارسوله. په تېره شپه یو استثنا وه. هیو جانسن په یو مېلمستیا کې دومره څښلي و چې د یو ملګري پوځي په کور کې بیده سوی و. سهار چې په شور بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او احتمالي بغاوت خبر واورېد نو په بیړه خپل امیر ته ولیکل زما په کور کې د شاه شجاع د پوځیانو 1.5 لک روپۍ معاشونه او 10,000 پاونډ نغدې په صندوق کې شته. دغه راز د تېرو 5 کلونو د مالي حسابونو او رسیدونو اسناد دي. که یاغیان زما په کور کې د پیسو د شتون په هکله خبر سي نو هر څه به لوټ کړي. هیله کوم د پیسو او اسنادو ساتنې لپاره بیړنی اقدام وکړي. برنس د خپلې کوټې د دروازې په ټکولو له خوبه راویښ شو. د دروازې له ټکولو سره حاضر باش بې له ځنډه دغه جمله تکرارول: سکندر صاحب راکښېنه، مهم خبر درته لرم. برنس له کټ نه غږ وکړ: یوه شېبه صبر وکړه، درځم. او بیا خپل څنګ ته پرتې زلیخا ته وکتل چې د ده له لوړ غږ سره پر ځای کې وخوځېده. کوټې کې پوره رڼا نه وه خو د زلیخا لوڅې سپینې اوږې له بړستنې د باندې ښکارېدلې. برنس نیمه تنه پر زلیخا ور پرېوته او پر اوږو او غاړې یې ښکل کړه. زلیخا بدن ډېر تود و. او ته به دې ده؟ ته ښه یې؟ د برنس دې پوښتنو ته زلیخا په ضعیف غږ ځواب ورکړ: ټول ځان مې خوږېږي خو ساړه مې نه کېږي. برنس لاس د زلیخا پر تندي کېښود او بیا یې وویل: هو ته به دې ده، ته آرام وکړه، زه درمل درته رالیږم. او بیا له کټ نه راکښته سو او جامې یې بدلې کړې. حاضر باش د کوټې مخې ته ولاړ او د برنس له لیدو سره سم یې ورته ویل: خلکو قیام کړی دی، ستا نوم اخلي، دوی 300 کسان دي چې ځینې یې وسلې هم لري. په دغه وخت کې یو بل کس برنس ته د موهنلال لیک ورکړ. برنس غافلګره سوی و. د عبدالله خان د دغه ډول بېساري او چټک غبرګون تمه نه کوله. برنس خپل دفتر ته ولاړ او په بیړه یې مکناټن ته په لیکلو پیل وکړ. عبدالله خان شاوخوا 300 یاغیان راټول کړي چې زما پر کور برید وکړي. زه له خپل کور نه د یاغیانو غږونه اورم، ځینې پکې مسلح دي. زه د خطر احساس کوم، لطفا د یاغیانو د ځپلو لپاره ژر تر ژره سرتیر راولېږئ. ستاسو چټک ځواب ته انتظار یم. برنس د دوهم لیک په لیکلو پیل وکړ: عبدالله خانه، کومه غوټه چې په ګوتو خلاصیږي غاښونو ته څه اړتیا شته؟ زه به له شاو مکناټن نه وغواړم چې د بغاوت کولو له ګناه دې سترګې پټې کړي، خو په دې شرط چې بلوا سملاسي ختمه کړي. زما د کور ور ستا پر مخ پرانیستی دی، راځه چې خبرې وکړو. دریم لیک یې موهنلال ته ولیکه: ځان خوندي کړه، له کوره مه وځه، ما د مرستې غوښتنه کړې او ډېر ژر به سرتیر راسي چې بلواګر وځپي. د لیکونو له لیږلو وروسته یې د ارامۍ نفس وایسته. باور یې دا و چې یا به عبدالله خان له بلوا په شا سي او یا به د انګریز پوځیانو له خوا سخت وځپل سي او په هر حالت کې حالات به ډېر ژر سم سي. خو له د باندې نه د خلکو د شورماشور غږونه لا پسې اوچتېدل. د برنس زلیخا هېره سوه. دا یې هم هېر سول چې هغه په تبه کې ایښي او د ورته د درملو ژمنه کړې وه. د برنس 3 لیکونه خپل مقصد ته ورسېدل. لومړی لیک مکناټن ته ورسېد او هغه سملاسي د برنس د ژغورلو لپاره په افغانستان کې د انګریز لشکر مشر قومندان ویلیام الفنستون ته خبر ولېږه چې د بلوا د ځپلو لپاره پوځیان برابر کړي. دوهم لیک موهنلال ته ورسېد. د دواړو لیکونو ځواب بیرته راورسېد خو د دریم لیک ځواب رانغی. عبدالله خان چې د برنس لیک ولوست نو د ځواب د لیکلو پر ځای یې پر خپلو سپاهیانو امر وکړ چې د قاصد غوږونه او پزه غوڅ کړي او بیرته یې ورولېږي. برنس چې په وینو تک سور قاصد ولید نو عبدالله خان ته یې په ښکنځلو پیل وکړ. بیا یې مکناټن ته دوهم لیک ولېږه چې عبدالله خان د سولې او خبرو بلنه په وینو ورکړې او باید ژر تر ژره سزا ورکړل سي. دا یې هم ولیکل: زه د ویرې احساس کوم، ډارېږم چې که سرتیر ژر راونه رسېږي نو باغیان ښایي زما انګړ ته راننوځي، لطفا بیړه وکړئ. په دغه وخت کې د برنس ورور چارلز وارخطا راننوت او ویې پوښتل: بهر بلوا پیل سوې ده، موږ باید له دې کور نه ووځو او چونۍ ته ولاړ سو. برنس چې غوښتل خپل کشر ور آرام کړي ورته ویې ویل: سرتیري په لاره کې دي او ډېر ژر به دغه لنډغران تار و مار کړي، مه ورخطا کېږه. خو چارلز ورغبرګه کړه: په هر حالت کې دلته پاتې کېدل سلا نه بولم، موږ باید ووځو. خو برنس ورغبرګه کړه: یاغیان د کور شاوخوا دي، له کور نه وتل خطرناک دي، موږ دلته خوندي یو. د یاغیانو غالمغال اوس د برنس د کور په هره برخه کې اورېدل کېده. د انګړ دننه څو تیږې هم راولوېدې خو وړې وې او داسې ښکارېدل چې بلواګرو به په غولکو له لرې راویشتلي وي. هغه مهال چې افغانانو نورې وسلې نه لرلې نو ځینو به په ډلهییزو جنګونو کې پلخمان او غولکې کارولې. داسې خلک هم و چې ویل یې د پلخمان په وار یې خلک وژلي. د پلخمان ډبره که پر چا مشتې وای نو که یې وژلی نه وای هرومرو یې سخت خوږوي. د سهار 10 بجې وې او له چنداول نه نیولې بیا د رکاخانې او مرادخانې له لوري خلک ډلې ډلې د الکساندر برنس د کور پر لور روان وو. دغه مهال د بالاحصار له لوري پر اسانو سپاره سپاهیان د شور بازار په تښتپل کې د برنس د کور پر لور وخوځېدل.
د دوی په منځ کې 2 انګریز منصبداران او د شاه شجاع مشر زوی شهزاده فتح جنګ وو. دوی د شاه په امر راوتلي و چې په ښار کې راپورته سوی بلواګر وځپي او برنس له احتمالي برید نه وژغوري. شاه د بلواګرو د کوټلو پریکړه له مکناټن سره له مشورې پرته کړې وه. شاه شجاع 2 هدف لرل. لومړی غوښتل چې انګریزانو ته خپله کاروي او اغېزمنتوب وښیي او دوهم هدف یې دا و چې خپلو خلکو ته وښیي چې دوی واکمن دي او هر څوک چې د شاه یا د هغه د انګریز متحدینو په وړاندې بغاوت وکړي نو شاه به ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د شاه لښکر د بالاحصار له غونډۍ پوره راکښته سوی لا نه و چې تر غلچکي برید لاندې راغی. یو بریدګر چې د یوې سترې تیږې شاته پټ و تر هغو تم سو چې د سپاهیانو د کتار په نیمایي کې پر انګریز منصبدارو برید وکړي. توره په لاس دغه بریدګر د الله اکبر چغه وکړه او د انګریز پوځیانو مخې ته یې ورټوپ کړل او د سترګو په رپ کې یو انګریز په ورانه کې سخت ټپي کړ. بریدګر خپله توره بیا پورته کړه چې بل وار یې وکړي خو له شاه پرې ډز وسو او پړ مخې پر مځکه ولوېد. لښکر ونه درېد ګواکې هېڅ نه و پېښ سوي او د بریدګر مړی د وروستیو آسانو تر پښو لاندې ومروړل سو. تښتپل سیمې ته نارسېدلي د شاه لښکر د بلواګرو او نورو غازیانو په پراخو بریدونو کې ایسار سو. ځینو بریدګرو ټوپکونه لرل او دغه کار د لښکر پرمختګ ډیر سوکه کړی و. کله یوې خوا بلواګرو په تورو پلخمان او ساتلونو بریدونه کول، له بل لوري ډزې هم کېدې. شهزاده فتح جنګ چې دغه حال ولیدی نو د سنګر نیولو امر یې وکړ او 2 سپاهیان یې ولېږل چې د ښار حال ورته راوړي. جنګ شیبه په شیبه زور واخیست او د شاه له لښکر نه یې لکه د مڼې له ونې چې باد پاڼې رژوي سرتیري اخیستل. پرمختګ څه چې مقاومت هم ډیر نه کېده. له 2 استول سوو خبرچانو نه یو راستون سو او شهزاده ته یې وویل چې ملګری په مرادخانۍ کې ووژل سو. شوربازار کې سور اور بل دی. جګړن اندرو ویلسي چې د شهزاده فتح جنګ سره د بلواګرو د ځپلو مقصد راوتلی و شهزاده ته د بیرته تګ وړاندیز وکړ. موږ باید له ډیرو سرتیرو او توپخانې سره راسو. بلواګر ډیر دي او وسلې هم لري. موږ اوس نسو ماتولی. خو شهزاده نه غوښتل چې بالاحصار ته په خالي لاسونو ورسي. شهزاده خپل د اعتماد وړ مشر سپاهي څراغ علي ته ویل چې له لسو ټوپکوالو سپاهیانو سره ورسي او الکساندر برنس او د کور کسان یې په یو نه یو ډول د بلواګرو له منګولو وژغوري. موږ به له ستر لښکر سره ډیر ژر بیرته راسو چې بلواګر تارو مار کړو. شاه شجاع چې د بلوا د ځپلو لپاره لښکر ولېږه نو مکناټن ته احوال ورکړ چې خاطر جمع وسی. ما سپاهیان لیږلي چې په ښار کې راوتلو لوچکانو ته د عبرت درس ورکړي. شانګېرل چې په دې کار سره به مکناټن او انګریزانو ته وروښیي چې د تر دوی د افغانستان پر حالاتو ډیر واکمن دی او د چارو د سمبالولو پوره وسه وړتیا لري. جمعدار حسین په وارخطا د برنس د کار کوټې ته راننوت او په ویرېدلي غږ ویل بلواګر د خزانهدار کور ته ورننوتلي دي او هر څه یې لوټلي دي. اوس به پر موږ برید وکړي. د خدای په خاطر یو څه وکړي. برنس له کوټې راووت چې د بلخانې له کړکۍ څخه د جانسن کور وویني چې څه پکې روان دي. بلخانه کښې یې چارلز ولید چې د کړکۍ مخې ته پروت ټوپک یې مخې ته نیولی و. چارلز دا څه کوې؟ ډزې مه کوه. چارلز بیره دی چې برنس ته وګوري ویل دوی د ټوپک زور نه دی لیدلی چې یو څو پکې مردار کړم ټول به په شا سي. برنس له کړکۍ د باندې وکتل. د جانسن د کور پر دیوالونو او بامونو خلک لکه میږیان چې پر پلمیټ راغونډېږي راټول سوي وو. چا کړکۍ ماتولې، چا دروازې ایستلې او هر چا په خپل وس غوښتل چې یو څه وران کړي یا یې له ځانه سره یوسي. چارلز د جانسن د کور مخې ته د راټولو سوو بلواګرو خواته نښه ونیوله او ماشه یې کښېکاږله. له ډز سره سم خلک سره وپاشل سول. بله مرمۍ یې تېره کړه او د ماشې له کښېکاږلو سره د مخه په لوړ غږ وویل حرامیانو ورک سئ او دوهم ډز یې وکړ. کوټه کې د ډزو لوګی خپور سو او برنس نسو کولی وګوري چې د باندې څه تېرېږي. برنس وارخطا راکښته سو. له ځانه سره وویل ولې تر اوسه زموږ د ژغورنې لپاره څوک نه دي راغلي؟ آیا په چوڼۍ هم برید سوی؟ یو مستخدم د برنس مخې ته ودرېد او ویې ویل صاحبه موږ به تا په یوې ګونۍ کې پټ کړو او په یو چم به دې له دې ځای وباسو. برنس ورته ویل چې د دې کار اړتیا نشته. دا لنډغر به دننه رانسي. دوی غلا ته راغلي وو او د هیو کور یې لوټ کړی. اوس به ورک سي. برنس خپل د کار خونې ته روان و چې مکناټن ته دریم لیک ولیکي چې مخې ته یې زلیخا ودرېده. آیا دوی زما پسې راغلي؟ آیا تاسو به ما ور وسپارئ؟ دوی به ما ژوندی وسوځي؟ برنس په بیړه ورته ویل زلیخا بیرته کوټې ته ننوځه. د باندې خطر ډیر دی. زموږ سرتیر را روان دي چې بلواګر وځپي. زلیخا سخته ویرېدلې وه او غوښتل چې برنس په غېږ کې ونیسي خو برنس په منډه ته جلا سو. زلیخا د برنس خبره ومنله او د برنس د خوب کوټې ته ولاړه. پر کټ کښېنسته او په داسې حال کې چې له تبې او بدن درد نه کړېدله پر خپل تور بخت یې ژړل. برنس لا هم په دې اندو چې عبدالله خان به یاغیان دې ته پرې نږدي چې د ده د وژلو هڅه وکړي.
دی په دې باور و چې د جانس د خزانې له چور وروسته به عبدالله خان او امین الله خان خلکو ته ووایي چې نور ورانۍ ونه کړي او قیام پای ته ورسوي. دا فکر هم کړی و چې د عبدالله خان خلک به یوازې زلیخا په زور بوځي. په دواړو حالاتو کې د ده انګېرنه دا وه چې د وژلو هڅه به ونه سي. د برنس د کور د باندې د بلواګرو شمیر اوس سلګونو ته رسېدلی و. ټول ښار کې دوکانونه او سرایونه بند و او ټول نارینه شور بازار ته رامات سوي و. سیمه په دوړو او دودونو کې پوښلې وه او له هر ځای نه د الله اکبر او یا علی مدد نارې اورېدل کېدې. حالات د عبدالله خان او امین الله خان له کنټروله هم وتلي وو. مشر او کشر معلوم نه وو. هر چا د غنیمت اخیستلو او د غازي کېدلو تمه لرل او هڅه کوله تر نورو د مخه سي. د جانسن هیو د کور تر تالانولو وروسته بلواګرو د برنس د کور خواته مخه کړه. په څو شېبو کې د برنس پر کور د ډبرو باران پیل سو. چا په غولکو، چا په پلخمان او چا په لاسونو ډبرې ویشتلې. په خطایي وارونو کې په ځینو بلواګرو هم تیږې ولګېدې او د څو تنو له سرونو وینې بهېدې. د برنس د کور نږدې ټولې کړکۍ په لومړیو څو شېبو کې ماتې سوې، خو د ډبرو باران ونه درېد. لږ وروسته ډزې هم پیل سوې. چارلز چې د بالاخانې د کړکۍ مخې ته ولاړ و او غوښتل چې د کور دروازې مخې ته پر راټول سوو بلواګرو ډزې وکړي، یو وارې له مځکې نه په هوا سو او بیا څو ګامه شاته وغورځېد. د برنس کشر ورور د جانسن د کور له بام نه د ټوپک په یوه ډز ځای پر ځای ووژل سو. چرۍ مرمۍ د چارلز په مخ لګېدلې وه او یوه سترګه او باړخو یې ترې راوړی و. څو نورې ډزې هم وسوې خو د بالاخانې په کړکیو او دیوالونو ولګېدې. برنس لا د درېیم لیک په لیکلو پیل نه و کړی چې یو مستخدم د کار کوټې ته په راننوتلو سره ورباندې چغه کړه: صاحبه، چارلز په مرمیو وویشتل سو. بلواګر ټوپکان لري او پر بالاخانې ډزې کوي. برنس د ډزو غږ اورېده خو فکر کوي چې چارلز ډزې کوي. چارلز ویشتل سوی او بې له دې چې ځواب ته تم سي په بیړه د بالاخانې په لور یې منډه کړه. د کوټې د باندې جامدار یې مخې ته ودرېدل او یوه یې ناره پر وکړه: سکندر اغا، بالاخانې باندې ډزې کېږي، تاسو همدلته تم سئ، موږ به چارلز راکښته کړو. په همدې شېبه کې د سرای له بلې څنډې نه د یو چا لوړه چغه واورېدل سوه او بیا لکه کوم شی چې له پورته نه راولویږي د دروب غږ سو. بلواګرو د سرای پر دروازې برید پیل کړی و او د دروازې د سر د برج نه یو مستخدم په ډزو ویشتل سوی و او لاندې راوغورځېد. د سرای پر دروازې او شاوخوا دیوالونو باندې د خال خال مرمیو د لګېدو ترڅنګ د ډبرو سم باران اورېده. چارلز راکښته کړئ، بیړه وکړئ. برنس د بالاخانې دروازې ته ولاړ و او کله به یې په فارسي او کله به یې په اردو ژبې نارې وهلې: جلدی کرو، جلدی کرو، زود زود. دوه مستخدمینو د چارلز په وینو کې ډوب جسد راکښته کړ. برنس چې پر چارلز سترګې ولګېدې چغه یې کړه: او زما خدایه، چارلز، چارلز زما وروره. خو چارلز د تل لپاره خاموشه سوی و. برنس په ژړا سو او د خپل کشر ورور د مړي ترڅنګ پر ځمکه کښېناست او نارې پر وهلې: چارلز، غږ مې اورې؟ خبرې وکړه، یو څه ووایه لطفا زما کشرۍ وروره. چارلز، ما وبخښه. حالات د سترګو په رپ کې بدلېدل. برنس د چارلز جسد ترڅنګ یو څو شېبې بېخوده ناست و او دا یې هېر کړل چې د کور د باندې سلګونه یاغیان دننه د راننوتلو په هڅو کې دي. یو لوړ غږ سو او برنس چې سترګې پورته کړې د سرای د دروازې له خوا نه دوړې راپورته سوې. بلواګرو د سرای دروازه رانسکوره کړه. ورسره سم لکه ملخان له دیوالونو د دروازې له غار نه د دوړو سره سم راننوتل. ټولو د الله اکبر نارې وهلې او تورې او لرګي په لاسونو کې نیولې، هرې خوا ته یې ځغستل او هر څه به یې چې مخې ته ورتلل ګزارونه به یې ورباندې کول. د سرای له دروازې نه تر هغه ځایه چې برنس ناست و څه کم 5 متره واټن و. برنس شاوخوا وکتل، هېڅوک یې ترڅنګ نه و. عبدالله خان او امین الله خان فکر کاوه هغه څه چې خلک بلوا ته وپارول بیرته به یې ترې راوګرځوي. ښایي دوی دواړو دا نیت نه درلود چې خامخا باید برنس ووژل سي. دواړه په دې ښه پوهېدل چې د برنس وژل به له انګریزانو سره د مخامخ جنگ په معنا وي. دوی د انګریز پوځ سره د جګړې نه وس درلود او نه یې اراده. دغو دواړو مشرانو په خپلو سترګو د انګریز پوځ زور لیدلی و. د انګریز د توپخانې مخې ته هېڅ لښکر نه سو ټینګېدی. څه کم 2 کاله مخکې چې انګریزانو پر افغانستان یرغل وکړ نو هیڅ چا ورسره د جنګ کولو قدرت نه درلود او ان دوست محمد خان په سپینه ورځ له کابل نه وتښتېد او تاج او تخت یې انګریزانو ته ورپرېښودل. که دوست محمد خان له خپلو لښکرو سره د انګریزانو مخې ته نه سو درېدی نو عبدالله خان او امین الله خان به څنګه درېدلي وای؟ عبدالله خان او امین الله خان یوازې غوښتل چې برنس او انګریزانو ته یو ډول زور ښکاره کړي او ورته وښیي چې دوی هم خلک پارولی سي او هم یې ارامولی سي. افغانان خانان او ملکان تل د پاچا بخښل شویو او انعامونو ته سترګې نیولې وي او هغه مهال خو انګریزان د ټولو
ولی نعمتانو او شاه او د ملکانو ټولو خرڅ دوی ورکاوه. انګریزانو به هغو خانانو او ملکانو ته تنخواوې او بخشي ورکولې چې خلک به یې د دوی تابعیت او امن ته ګمارل. ځینو ملکانو به د ځان د ارزښت د لوړولو او موثریت ښودلو په خاطر په خپلو خلکو کاروانونه وهل، شکمارې به یې وکړي او بیا به یې څو تنه په ناحقه ونیول او یا به یې ووژل تر څو شاه انګریزانو ته وایي صاحبه موږ ستاسو خدمت کوو. په همدغه ورځ په شور بازار کې حالاتو داسې لوری واخیست چې عبدالله خان او امان الله خان یې پر وخت په کابو کولو کې پاتې راغلل. خلکو چې د جانسن هیو له کور نه د پیسو او جواهراتو چور ولید نو د غنیمت اخیستلو په حرص کې هر څه هیر کړل. برنس چې بلواګر خپل مخې ته ولیدل نو پر ګونډو سو او لاسونه یې د دعا په ډول پورته کړل او په لوړ غږ یې په زاریو پیل وکړ: د خدای په خاطر ما مه وژنئ، هر څه چې غواړئ ستاسو دي، یوسئ، زه مسلمان یم، دا د کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. خو د برنس زاری د هیڅ چا په غوږ ور نغلی او نه چا کلمه واورېده. د برنس سور سپین مخ د غازي کېدلو نښه وه، چا په سوک چا په لرګیو پر سر او مخ واهه. برنس مخ په لاسونو کې پټ کړ او چیغې یې وهلې. اوس یې په داسې ژبې څه ویل چې هیڅوک پرې نه پوهېده. انګلیسي یې ویله. په څو شېبو کې د برنس جامې په وینو لندې سوې. شاوخوا 20 کسه پر راټول وو او هر یوه هڅه کوله چې تر ټولو کلک وارې ورباندې وکړي. چا تر ګریوان نیولی و او چا یې وریښتان ترې نش کول. شیبه په شیبه د برید کوونکو شمېر ډېرېده لکه میږیان چې پر خوږې دانې راټول سوي وي. معلومه نه سوه چې د چا په وارې خو برنس په خپل سرای کې د بلواګرو تر پښو لاندې ساه ورکړه او وروستۍ غږونه یې چې اورېدل د الله اکبر نارې وې. بلواګرو د برنس کور ته اور واچوه، مړی یې له ځانه سره د باندې راوړ او په داسې حال کې چې پښې یې ورته په پړي تړلې وې په واټونو کې یې کش کاوه. د برنس د بدن څو غړي نه وه، یوه ټوټه غوښه وه چې 2 پښې پرې ځړېدلې او هغه هم په پای کې د یوې پاسکوچې مخې ته وغورځول سوه. برنس په همدغه کابل ښار کې ډېر ملګري او خواخوږي لرل، خو هیچا زړه نه درلود چې مړ یې له پاسکوچې نه راواخلي او یو ځای یې ښخ کړي. زلیخا چې د برنس چغې واورېدلې نو له ویرې بې حسه سوه. له هغې وروسته چا زلیخا ونه لیدل، چا یې مړی هم ونه لید. هغه وینځه وه، د وینځو نه قبر معلوم وي نه یې کورنۍ. د برنس او زلیخا لنډه رابطه د تل لپاره په داسې حال کې ختمه سوه چې ورسره د افغانانو او انګریزانو ترمنځ د یوې سترې خونړۍ جګړې اور تازه بل سوی و. خو په همدغه کابل کې چې د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د یوې سترې او خونړۍ جګړې پیلامه سوې وه، د انګریزانو او امیرالمؤمنین ترمنځ اوږده شخړه په دوستۍ بدله سوه. امیر دوست محمد خان د 1840 کال په اگست میاشت کې هوا ډیره توده وه. شاه شجاع چې ژمی په جلال آباد کې تیر کړی و، اوس د کابل له معتدلې هوا خوند اخیست. شاه د کابل ښار په جنوب ختیځ کې د غونډۍ پر سر جوړ سوي بالاحصار کې اوسېده. دغه دوبی په کابل کې حالات ښه وو، یو خو امنیت سم و او بل دا چې د میوو او سبو حاصلات هم ډیر او هرې خوا پرېمانې وه. خو د شاه فکر دوو اندېښنو ډیر نارامه کړی و. لومړی د شاه او د انګریز استازي مکناټن ترمنځ مخ په ډېرېدو اختلافات وه. انګریز استازي کارونه او پریکړې په خپله خوښه کولې او کله ناکله به یې اصلا له شاه سره سلا نه کوله. شاه په هند کې د انګریزانو آرګا او بارګا لیدلې وه او غوښتل چې د انګریز له جیبه په افغانستان کې په خلاص لاس مصرف وکړي، خو مکناټن یې لاس ونیوه. شاه د خپل هیواد له عوایدو بېخبر و او ټول توکل یې پر انګریزانو و چې د دربار لګښتونه برابر کړي. شاه داسې ګڼل چې انګریزان به تل د ده په چوپړ کې وي. 40 کلن ویلیام هی مکناټن بیا هوښیار سیاستپوه او دا ورته څرګنده وه چې انګریز لښکرې د تل لپاره په افغانستان کې نسي پاتېدی. په اصل کې لارډ اکلن یو میاشت وړاندې له ډیلي نه مکناټن ته لیکلي و چې د کمپنۍ یعنی د برتانیا شرقي کمپنۍ تر 1858 کال پورې د هند په نیمه قاره واکمني لرله. اقتصادي حالات ښه نه دي او د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې د پوځي لګښتونو وس نه لري. مکناټن د افغانستان لپاره د یو نوي ملي پوځ د جوړولو مفکوره درلوده. داسې پوځ چې هم د انګریزانو ملګری وي او هم د شاه شجاع د تاج او تخت ساتنه وکړي. د ملي پوځ جوړول ښه خبره وه، خو د بېوزلي افغانستان له وسه لوړه وه. شاه شجاع کله یوې خوا پوهېدی چې د ملي پوځ د جوړولو خزانه نه لري، له بلې خوا یې ویره درلوده چې د انګریزانو لخوا روزل سوی پوځ به ده ته دومره وفادار نه وي لکه چې انګریزانو ته به وي. شاه ان د شاهي ګارډ پر افسرانو شکمن و چې ګواکې یوازې له انګریزانو امر اخلي او د اوامرو ته پوره پاملرنه نه کوي. د شاه له انده د ملي پوځ د جوړولو یوه بله ستونزه دا وه چې د هغو اربکیانو او قومي ملیشو ځای یې نیوه چې دربار یې په انعامونو او میاشتنیو بیعت رانیولی و. دربار
قومي مشرانو او ملکانو ته هره میاشت بخششانې ورکولې او دوی به له ننګرهار نه تر کوهستان، کندهار او په نورو سیمو کې د شاه د مخالفانو مخه نیوله. په 1890 کال کې د شاه د بخششیو شمیر 1.3 میلیونه روپیو ته ورسید. د شاه د واکمنۍ عمر او مشروعیت د همدغو بخششیو او انعامونو په نازکه رسۍ تړلی و. اوس که دربار خپله ټوله خزانه او د انګریزانو مالي مرستې پر ملي پوځ لګولې وای، نو ملکانو او قومي خانانو ته به یې څه ورکړي وای؟ بله ستونزه دا وه چې په ملي پوځ او ان د شاه د ساتنې په ګاډ کې هزارګانو، ازبکانو او تاجکانو ډېره ونډه واخیسته، خو پښتنو سربازي ته علاقه نه ښودله. عجبه خو دا وه چې انګریز استازي د ملي پوځ سربیره د افغانستان لپاره د یو موډرن دولتي نظام جوړېدل هم غوښتل. مکناټن څو ځلې شاته د هند د دولتي نظام د جوړولو په اړه کیسې کړې وې او دا یې هم ورته ویلي و چې پیاوړي دولتي بنسټونه د هرې واکمنۍ د بقا او پرمختیا لپاره حیاتي دي. خو شاه شجاع دودیز او قومي جوړښتونه د افغانستان لپاره اغیزمن او ګټور ګڼل. شاه به مکناټن ته ویل چې افغانان ناپوه خلک دي او یوازې په زور او زر باید ورباندې واکمني وسي. د شاه بله اندېښنه دا وه چې ان په کابل ښار کې ځینو ملایانو د نوم د جمعې له خطبې غورځولی و. په همدغه دوبي کې شاته خبر راغی چې د پل خشتي د جامع جماعت امام میر مسجدي په خطبه کې د نوم نه اخلي. شاه د دې خبرې په اورېدلو ډېر په غوسه سو او سملاسي د میر مسجدي او میر حاجي د وژلو امر وکړ، خو مکناټن یې مخې ته ودرېد او د زغم سپارښتنه یې ورته وکړه. مکناټن شاته ویل: اعلی حضرته، د کوهستاني ورونو وژل به نور ملایان هم وپاروي او موږ او تاسو ته به ډېرې ستونزې جوړې کړي. شاه که څه هم له مکناټن سره موافق نه و، خو د دې وس یې هم پوره نه درلود چې د هغه د مشورې خلاف اقدام وکړي. له ناچارۍ یې د مکناټن خبره ومنله او میر مسجدي او میر حاجي دربار ته وروبلل. خو کوهستاني ورونو یې بلنه رد کړه. شاه دغه کار ځان ته سپکاوی وباله. په دې کار کې تر میر مسجدي ډېرې مکناټن ګرم وباله. شاه بیا له دې چې مکناټن ته احوال ورکړي د مسجدي ورونو د نیولو امر یې وکړ. خو هغوی ګواکې د شاه له نیت له وړاندې خبر سوي وو او له کابل نه کوهستان ته وتښتېدل. په همدې اګست میاشت کې د شاه لپاره یو بله اندېښنه وزېږېده. امیر دوست محمد خان د بخارا د امیر له بنده وتښتېد او افغانستان ته راغی. دې خبر شاه دومره وارخطا کړ چې سملاسي انګریز استازی بالاحصار ته وروباله او ورته ویل چې دوست محمد له بنده تښتېدلی، څه چاره یې وکړه. مکناټن تر شاه د مخه د دوست محمد له تېښتې خبر سوی و، خو شاته یې داسې وښودل چې دې خبر ګواکې دی هېښ کړی دی. دا خو ډېر بد خبر دی، خو د اعلی حضرت دشمنان به ټول نابود سي، تاسو خپل دروند خاطر مه خرابوئ. شاه ورغبرګه کړه: ته پوهېږې چې دا خاین که د جهاد اعلان وکړي نو خلک به ورسره یو ځای سي او موږ ته به لوی سرخوږی جوړ کړي. مکناټن ویل: دوست محمد زموږ سره د جنګ کولو نه وس لري نه یې زړورتیا، موږ به هیڅ ډول وراني ته پرې نږدو. هغومره چې شاته دوست محمد خان ګواښ ستر برېښه ده، د مکناټن لپاره دوست محمد خان یو ماتې خوړلی او بېوسه دښمن ښکارېده. د مکناټن له انده دوست محمد خان چې پر کابل واکمن و، نو د انګریزانو سره یې د مخامخ کېدلو وس او زړه نه درلود او په منډه له کابله تښتېدلی و. نو اوس به څنګه په تشو لاسونو وکولی سي چې د انګریزانو لپاره ګواښ جوړ کړي؟